تازه او مهم خبر د افغانستان د لړمان 1 کیلو زهر نړیوال بازار کې 10 میلیون امریکایي ډالر ته ختلی. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د کرنې وزارت ویلي هغه پانګه اچوونکو سره مرسته کوي چې د لړمانو فارمونه جوړوي. د دې وزارت د ویان اکبر رستمي په خبره هیواد کې د لړمانو د فارمونو د جوړېدو راهیسې د لړمانو د قاچاق مخه نیول شوې ده او په نړیوالو بازارونو کې هم د 1 کیلوګرام زهرو بیه نږدې 10 میلیون امریکایي ډالرو ته ختلې ده. نوموړی وایي له تېرو 2 کلونو راهیسې د یو هیواد په یو شمېر سیمو کې د لړمانو د روزنې فارمونه جوړ شوي او اوس د لړمانو د فارمونو د جوړولو، ساتلو او تولید په برخه کې ګڼ شمېر خلکو د پانګه اچونې هوډ کړی دی. دا د ونه ده چې د لړمانو د ساتلو او د لړم د زهرو د تولید لومړنی فارم د هرات په ولایت کې 22 بېلابېل ډوله لړمانو په لرلو سره په کار پیل وکړ. د هرات د لړمانو فارم کې له 2000 زیات لړمان ساتل کېږي او له دغو لړمانو څخه ترلاسه کېدونکو زهر یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. وروسته بیا د لړمانو تولید 2 نور فارمونه چې لومړی د 14,000 او دویم د 50,000 لړمانو د ساتلو وړتیا لري د هلمند په ولایت کې جوړ او په کار پیل وکړ. د لړمانو له زهرو د سرطان، ملیریا او د انټي بیوټیک درملو کې ترې کار اخیستل کېږي. ویل کېږي چې د لړمانو زهر د یو ډول معدل درلودونکی دی چې د سرطاني تومورونو پیژندنه کې ترېنه ګټه اخیستل کېږي او دا زهر په امریکا، اروپایي او عربي هېوادونو کې ښه بازار لري. په هرات او هلمند کې د لړمانو د فارمونو مسؤلین وایي هر لړم په 3 میاشتو کې یوازې 6 څاڅکي زهر تولیدوي او خوراک یې هم چنجي دی. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتل. که ویډیو مو خوښه سوي ویډیو سره لایک او که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ.